د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه ستړي مشئ وخت 10 بجې شوې پام راګرځوم د دې ساعت خبرونو ته د خوړو نړیوال پروګرام خبر ورکړی چې امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 330 میلیون ډالر مرسته کړې ده دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې دغې ادارې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه پرون یې په 2 جلا بیانونو کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره د دوی سره 280 میلیون ډالر مرسته کړې بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 50 میلیون ډالرو ډیره مرسته کړې د خوړو نړیوال پروګرام په خبره د مرستې به له 4.2 میلیون څخه زیاتو خلکو ته خوراکي توکي 6.5 لکه ماشومانو او له 9 میلیون څخه زیاتو خوارځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه چمتو کړي د هرات ولایت ځایي چارواکو خبر ورکړی چې دغه ولایت په ګمرک کې لګېدلی اور مړ کړی دی د دې ولایت د ګمرک مسؤلینو ویلي دا اور د تخنیکي ستونزې له امله لګېدلی و او دوی مهار کړی دی د دوی په خبره په دې اور کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو زیات مالي زیانونه یې اړولي دي د سوداګرو په خبره تر هغه چې اور مهار کېده لږ تر لږه د موټرو 9 تمځایونه چې لسګونه موټر پکې وسوځېدلي او لسګونه میلیون ډالر تاوان یې اړولی دی قزاقستان د هرات د تورغونډۍ او د کندهار د سپین بولدک د بندرونو ترمنځ د اوسپنې پټلۍ په جوړولو کې همکاري ته چمتووالی څرګند کړی دی د قزاقستان د حکومت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي قزاقستان چمتو دی چې د تورغونډۍ او سپین بولدک ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د غځولو لپاره اړین وسایل او تجهیزات چمتو کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سرپرست حکومت اقتصادي مرستیالی له دې مخکې د هیواد د سوداګرو او اقتصادي اړیکو د ودې او پراختیا لپاره د هر اړخیز مرستې او همکارۍ ډاډ څرګند کړی دی او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په خبري غونډه کې ویلي چې ځواکونه باید د روسیې په کورسک سیمه کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکړي نوموړي دغه راز ویلي جنرالانو ته امر کړی چې د روسیې په خاوره کې بل مهم ګام هم واخلي پرون د اوکراین د پوځ مشر الکساندر سرسکي دغه هیواد ولسمشر زيلنسکي ته د خپلو پرمختګونو په اړه راپور ورکړ او ویل چې د سوجا سرحدي کلي کنټرول یې په لاس کې اخیستی دی اوکراین وروسته له هغه په لویدیځو سیمو کې د روسیې په لور پرمختګ وکړ چې زرګونه سرتیري هلته ځای پر ځای او پر روسي ځواکونو یې قوي بریدونه وکړل اوکرایني ځواکونو ادعا کړې چې شاوخوا 1000 کیلومتره مربع ساحه یې له روسیې څخه نیولې ده قدرمن اوریدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیا ښې چارې